پر هیواد د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د ملي بیرغ په راښکته کولو سره ولسونه خفه دي. نږدې 3 میاشتې کېدونکې دي چې طالبانو د جمهوریت په ړنګولو سره ملي بیرغ هم له منځه وړی، خو ژمنه یې کړې چې په اړه به یې نوی حکومت پرېکړه کوي. د پژواک خبریال عبدالرقیب سایل تېره اونۍ پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د ملي بیرغ د منلو خبره نږدې شوې، چې دغې خبرې د خلکو ترمنځ بحثونه راپورته کړل. نن په همدې اړه له رقیب سایل صاحب سره خبرې کوو. سایل صاحب، په لومړیو کې که د ملي بیرغ پر مخینه راته وغږېږئ. مننه خاورین صاحب. د افغانستان 3 رنګه ملي بیرغ د افغانستان ازادي ګټونکي پاچا امیر امان الله خان دا ورته منسوب دی. د په لومړي وار په 1400 هجري شمسي کال کې وړاندیز وکړ چې د افغانستان ملي بیرغ په توګه د 3 رنګه منظور شي. بالاخره د پغمان په غونډه کې دغه بیرغ ومنل سو. خوشبختانه له هغه دور نه وروسته د امیر حبیب الله خان او نادر شاه او ظاهر شاه حتی په دغو دورونو کې هم 3 رنګه ملي بیرغ په توګه منل سوی وو، خو د خلق دیموکراتیک ګوند په حاکم کېدو بیا هغوی بشپړ ډول د 3 رنګه بیرغ له منځه ویوړ. اما له هغه وروسته بابر کارمل ډاکټر نجیب بیا 3 رنګه بیرغ غوره کړ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه. کله چې مجاهدین واک ته ورسېدل دوی بیا بیرغ تغییر کړ. له وروسته طالبان چې راغلل، طالبانو بیا خپل بیرغ سپین رنګه بیرغ د افغانستان ملي بیرغ په توګه غوره کړ. خو کله چې جمهوریت حاکم سو چې نن 10 کاله شاوخوا تیریږي، دغه بیرغ د افغانستان په ملي سمبول واوړید، په ملي هویت باندې واوړید او د افغانستان د هرې لوبې لوبغاړي په تیرو 20 کلونو کې د همدې بیرغ ته په کتو په خپله ایماني جذبه باندې د افغانستان لپاره ویاړونه ګټل. او اوس په نړۍ کې موږ ټول په همدې پیژندل کیږو او کله هم چې څوک د افغانستان استازولي کوي دغه بیرغ په لاس کې او دغه بیرغ رپوي. اما په وروستیو کې د یو بیا د طالبانو په حاکم کېدلو سره دغه بیرغ رانسکور سو، د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ راښکته سو، د افغانستان د تاریخي غونډۍ وزیر اکبر خان له تپې راښکته شو، چې دغه شیبې ډېرې زړه بوږنونکې وې او زه فکر کوم دا به هیڅ کله څوک هېرې نه کړي. ولې ښه خبره دا ده چې موږ د طالبانو لویان په لومړي کنفرانس کې په همدې اړه وپوښتل، دوی په ډېره په ډاګه توګه وویلې چې د افغانستان نوی حکومت به بیا په دې اړه خبرې کوي او تصمیم به نوی حکومت نیسي. مننه سایل صاحب، تاسو د ملي بیرغ د منلو په اړه خبره کړې وه. له هغې وروسته د ملي بیرغ د منلو په اړه نوي جزیات څه دي؟ ډېر ښه او په زړه پورې او هیله بښونکې خبرې لرم. کله چې موږ دا خبره وکړه په هغه وخت کې ډېرو نږدې سرچینو موږ سره دا منلې وه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاسیون د حکومت له اوسنیو لوړپوړو چارواکو سره لیدلي او دا لیدنې ډېرې هیله بښونکې وې. په دې لیدنو کې حتی د ملي بیرغ د منلو خبره تایید سوې ده. خو یوه بله مهمه خبره چې زه غواړم وکړم هغه دا ده چې تېره اونۍ د افغانستان ملي تحریک مشر اسماعیل یون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقي سره ولیدل. په دغه لیدنه کې د افغانستان په ملي ارزښتونو، ملي بنسټونو باندې خبرې شوي چې یوه موضوع پکې د ملي بیرغ هم وه. له نیکه مرغه چې متقي په ډېره په ډاګه توګه ویلي دي چې دغه بیرغ 3 رنګه بیرغ اسلامي دی، هیڅوک یې په نه اسلامي بودن باندې خبره نه کوي او دوی ډاډ ښودلی و چې نوی حکومت به د افغانستان ټول ملي او دیني ارزښتونه ساتي، په سړه سینه به یې پالي. نو دغه هغه خبرې دي چې افغانستان خلکو ته هیله بښونکي دي. مهمه مسله دا ده چې دغه بیرغ اوس د خلکو هیله ګرځېدلی، اوس د خلکو ارمان ګرځېدلی. نو که چیرې حکومت دغه ته پام کوي نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د حکومت جوړونې لپاره، د ولسونو د همغږیتوب لپاره او د حکومت او د ولس ترمنځ د واټن له منځه وړلو لپاره دغه به هغه څه چې خلک به ورته خوشحاله. طالبان راغله، نوی حکومت یې ونیو، د دوی جنګیالیو 20 کاله د دې بیرغ پر وړاندې مبارزه وکړه. امکان لري چې د دوی جنګیالي به دغه بیرغ ومني؟ ډېره مهمه پوښتنه ده. په دې اړه د افغانستان حکومت ترمنځ همدې اړه اوس خبرې کیږي، بحث کیږي. ځینې نږدې سرچینې دا هم وایي چې یوازینی شی چې د جنجال دی هغه همدغه دی، په دې چې
ځواکونو رښتیا هم شل کاله د سپین بیرغ لپاره مبارزه وکړه او د افغانستان درې رنګه بیرغ په وړاندې جنګېدل خو چارواکي داسې وایي چې دوی به له خپلو ځواکونو د قناعت ورکولو لپاره کار کوي او عملا کار شروع شوی. موږ په ډېرو ولایتونو کې ولیدل چې دوی د افغانستان د مخکني حکومت پوځي ځواکونه بیرته جذب کړل او په دې باندې دوی ته ښیي چې د افغانستان د ټولو ګډ کور دی، د ټولو وطن دی، ملي ارزښتونه به پالل کیږي. نو زه ډاډمن یم او هغه سرچینې چې کومې خبرې کوي هغوی هم د هیله بښونکي په همدې دي چې دوی به ډېره وکولی شي چې خپلو ځواکونو ته قناعت ورکړي. خو که چیرې طالبان درې رنګه ملي بیرغ نه مني د خلکو غبرګون به څه وي؟ ډېر جدي به وي. لکه څنګه چې ما وویل موږ کله چې دا خبره د منلو کوله د خلکو هیلې راوټوکېدې په دې چې دا ملي هویت دی، ملي شاعر دي او حتی خلک د دې ملي شاعرو لپاره قرباني ورکوي. ځکه انسان هغه د ټولنپوهنې له نظره په همدغو ملي شاعرو لپاره، ملي ارزښتونو لپاره دوی مبارزه کوي، حتی دا ژوند د همدې لپاره کیږي. ځکه خلک په همدې باندې، په همدې هویت، په همدې سمبول باندې پیژندل کیږي. که چیرې ومنل سي نو زه ډاډمن یم چې لکه مخکې مې ویلی چې خلک به حکومت پورې زړه وتړي او کوم بدلون چې راغلی دا به عادي وګڼل سي. ځکه حکومتونه راځي تغییري، اما ملي بنسټونه، ملي ژبې، د خلکو په ملي شاعرو باندې لوبې کول دا خلک نسي زغملی. نو ښه دا ده که ومنلی سي نو حکومتونه او ټولنه به سره ډېره نږدې سي، عادي ژوند به غوره سي. خو که چیرې دا بیرغ د ملي بیرغ په توګه نه منل کیږي او طالبان چې شل کاله مبارزه کوله د خپلې مبارزې لپاره هغه کوم نښان چې دوی لري هغه راولي په ملي شاعر په توګه یا د ملي بیرغ په توګه د افغانستان په خلکو مني، نو دا به خلکو ته د منلو نه وي او یو تشنج او یو ډول نزاع د ټولنې ترمنځ جوړیږي. په وروستیو کې خلکو ته د ملي بیرغ په اړه کوم ډاډ ورکولی شي که نه؟ ډاډ ما د هغو سرچینو په حواله وویلې چې خلک حکومت په ډېره جدي توګه په همدې باندې کار کوي. خو زه فکر کوم د هغو سرچینو چې موږ کومو سره په تماس کې یو دوی وایي د ملي بیرغ منل به د افغانستان له نړیوالې ټولنې سره تعامل، رسمیت، حکومت په رسمیت پیژندلو او د رابطه د حسنه رابطو د تقویم او د ټینګښت په دورشل کې به ممکن دا ومنلی سي او تر هغې به ولسونه انتظار کوي په دې چې دوی هم د خپل ارزښتونو د تحکیم، د خپلو په اصطلاح د فکرونو د تحکیم لپاره دوی کار کوي. هم افغانستان کې له سیاسیونو سره خبرې، ګوندونو سره خبرې او دلته له خلکو سره او نړیوالو سره د دوی نړیوالې ټولنې سره د دوی تعامل نو ممکن په وخت باندې خو د منلو ډاډ ډېر ورکړل سوی. ډېره مننه سر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه، تشکر.